أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نمبر سبق سره شروع کیږي. په دې سبق کې به موږ زده کوو حروف لین. د دې نه مخکې سبق کې موږ زده کړي وو په سبق نمبر 8 کې حروف مده. نن به موږ زده کوو حروف لین. حروف لین څو دي، د هغې ډیفینیشن څه دی، د قرآن مجید نه د هغې مثالونه څه کیدلی شي. نن به زموږ دا ټاپک وي. حروف لین چې کوم دي دا زموږ سره دوه دي. یو زما سره دی حروف لین نه واو لین، او بل زما سره دی یای لین. مطلب دا دی چې حروف لین دوه دي، یو واو دی او بله یا ده. څنګه چې په حروف مده کې زما سره 3 حروف مده وو، الف، واو او یا. نو دلته کې صرف واو او یا دي. اوس واو به کله زما سره لین وي چې کله هم یو واو په سکون کې راشي، ساکن حالت کې راشي. د دې مطلب دا دی چې کله هم په واو باندې د بره د جزم نشان راشي. او بله خبره ورسره دا وي چې دغه ساکن واو چې کوم دی د کوم حرف سره لګېدلی وي، نو هغې حرف باندې د بره زبر وي. واو مده کې د واو ساکن نه مخکې چې کوم حرف به و، په هغې به د بره پیښ و. دلته کې فرق صرف دا شو چې په هغې حرف باندې به د بره زبر وي، بیا به زما سره هغه واو لین جوړېږي. دغه شانتې یای لین به هله وي کله چې یا ساکنه راشي، او دغه ساکنه یا چې د کوم حرف سره لګېدلی وي په هغې حرف باندې د بره زبر راشي. نو په یای مده کې موږ څه ویلي وو چې کله زموږ سره یا ساکنه وي او هغه یا چې د کوم حرف سره لګېدلی وي د هغې مخکې زیر وي. نو دا د حروف مده او د حروف لین ډیفرنس شو. دلته کې دواړو حروف نه مخکې چې کومه حرفونه دي، مطلب د واو لین او د یا لین، د واو ساکن او د یا ساکن دواړو نه مخکې به زبر او زبر وي. راځو مثالونو ته. د قرآن شریف نه یو څو مثالونه وایو چې واو لین او یای لین باندې موږ نور هم پوه شو. زما سره یو لفظ دی یومه. ګوره موږ وختي د واو لین ډیفینیشن دا وکړو چې کله زما سره واو ساکن وي، یعنې په هغې باندې د بره د جزم نشان وي. نو که دلته کې موږ وګورو نو دا زما سره یو واو دی او په دې د بره دا د جزم نشان دی. بله موږ دا خبره وکړه چې دغه واو د کوم حرف سره یو ځای وي، مطلب د دې نه مخکې کوم حرف وي د کوم سره چې دا واو لګېدلی وي، نو په هغې باندې د بره به زبر وي. دا زما سره په یا باندې د بره زبر دی. نو دلته کې دا کوم واو چې دی د واو لین په ډیفینیشن باندې پوره راځي. د دې وجې دا زما سره واو لین دی. که فرض که دلته کې د دې زبر په ځای باندې پیښ وی، نو بیا به دا واو زما سره واو لین نه وی بلکې واو مده به وی، کوم چې موږ د دې نه مخکې په 8 نمبر سبق کې ویلي دي. نو دا به ویل کېږي څنګه؟ یومه، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یومه. نو دا زما سره واو لین شو. بل مثال د واو لین زما سره څه کېدلی شي؟ سوره کوثر ته که موږ راشو، انا اعطیناک الکوثر، نو په هغې کې چې دا کومه لفظ دی کوثر، که دې ته موږ وګورو نو دا زما سره داسې واو دی
چې په دې دبره د جزم نشان دی، ساکن واو دی، او د دې نه مخکې چې کوم حرف دی نو په هغې باندې دبره زما سره زبر دی. نو دا هم د واولین په ډیفینیشن باندې پوره راځي. دا زما سره په دې لفظ کې واولین دی. نو دا به موږ وایو کوثر، د واو مده غوندې به زیات نه ګول کوو، کوثر. د دې نه علاوه اوس موږ راځو یایلین طرف ته، چې یایلین زما سره څه مثال کېدی شي د قرآن شریف نه. نو یو مثال زما سره دا کېدلی شي سوره فیل کې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دا لفظ کیف ته که موږ وګورو نو ګوره دا زما سره د یا، او دا کوم قسمه یا ده؟ ساکنه یا ده، دبره پې جزم دی، او د نه مخکې چې کوم حرف دی د کومې سره چې دا یا ټچ ده مطلب کاف، نو په هغې باندې دبره زما سره زبر دی. نو دا د یایلین ډیفینیشن و چې کله زما سره یا ساکنه راشي او د دغه یا نه مخکې چې کوم حرف وي په هغې دبره زما سره زبر راشي نو دې ته به موږ یایلین وایو. نو دا به اوس ویلی کېږي کیفه کیفه. نو دا زما سره د واولین او د یایلین مثالونه شو. ښه، دا سبق ډېر اسانو. د دې نه علاوه موږ نن به یوه بله خبره زده کوو، هغه دا ده چې کله قرآن شریف کې زموږ سره لفظ الله یا اللهم راشي نو دا به کله موږ د دې د لام په ډکه خوله باندې وایو او کله به د دې د لام چې کوم دی موږ په ډکه خوله باندې نه وایو. نو په دې کې د ټولو نه اسانه خبره دا ده که چېرته کې هم زموږ سره لفظ الله یا اللهم راشي موږ به داسې کار کوو چې د دغې لفظ نه مخکې حرف ته به موږ ګورو. مخکې نه مطلب زما دا میم دی شاته. نو ګوره د لفظ الله دا چې د کوم حرف سره یو ځای دی نو د هغې لاندې زیر دی. لکه موږ وایو بسم الله، موږ په بسم الله کې د الله دا نوم په ډکه خوله باندې نه وایو، موږ داسې نه وایو چې بسم الله، بلکې موږ وایو بسم الله، باریک وایو د الله دا نوم. نو د دې د زده کړې اسانه خبره دا ده کله چې د الله نوم چې کوم دی هغه د یو داسې حرف سره یو ځای وي چې د هغې نه لاندې زیر وي نو بیا به د الله نوم موږ باریک وایو، څنګه چې په دې مثال کې تاسو ته مخامخ ښکاري بسم الله بسم الله. په ډکه خوله باندې دا موږ نه وایو الله، بسم الله دا ویل غلط دی. نو چې کله هم د لفظ الله نه مخکې چې کوم حرف وي د هغې لاندې زیر وي نو بیا به موږ د الله نوم چې دا کوم لام دی یا په اللهم کې نو دا به موږ بیا باریک وایو. ښه، اوس به لفظ الله یا اللهم موټه موږ کله وایو، په ډکه خوله باندې به کله وایو. نو که چېرته هم لفظ الله نه مخکې چې کوم حرف وي په هغې باندې دبره زما سره زبر وي یا پیش وي، زبر یا پیش وي نو بیا به موږ د الله نوم کې چې کوم لام دی یا اللهم نو په هغه به موږ په ډکه خوله باندې وایو، موټه به وایو. لکه دلته کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله، د الله نوم موږ دلته کې په ډکه خوله باندې وایو. دا ډېرې اسانې خبرې دي چې کله هم د الله لفظ نه مخکې نه مطلب زما دلته کې دا نون دی کوم سره چې لفظ الله یو ځای وي، په دې دپاره که زبر یا پیش و
نو بیا به منګه د الله نوم په ډکه خوله باندې وایو دغه شانتي اللهم لکه منګه وایو سبحانك اللهم په مونځ کې سبحانك اللهم نو هلته کې څه دي سبحانك اللهم کې دلته کې اللهم چې کوم دی نو دا د دې کاپ باندې د بره زما سره زبر دی نو ځکه موږ سبحانك اللهم دا لام چې کوم دی نو د دې وجې نه موږ دلته کې دا لام چې کوم دی دا موږ ځکه په ډکه خوله باندې وایو موټه وایو سبحانك اللهم نو بس آسان پہچان دی چې کله هم د لفظ الله او اللهم چې د کوم حرف سره دا لګېدلی وي په هغې د بره زبر یا پیش وي نو بیا به موږ په ډکه خوله باندې د الله سبحانه وتعالی نوم اخلو یا لفظ اللهم او که فرض که زیر وي لکه څنګه چې اعوذ بالله دلته کې هم د الله چې د کوم حرف سره لګېدلی دی هغه با ده او د هغې لاندې زیر دی اعوذ بالله نو دا موږ باریک وایو دغه شانتې بسم الله دلته کې هم باریک ویلی کېږي بس همدا زموږ سبق او کوشش کوئ چې رمضان دی یو ویډیو ښه په ترتیب سره د شروع نه موږ شروع کړو او د خپلو ملګرو سره څوک چې د دې شوق لري چې قرآن شریف هغه صحیح ویل غواړي دا ویډیوګانې موږ د هغې ملګرو سره شیر کړو خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته